ګیره نه اوس څومره ګناه دي نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت خلاف عمل لینو ګیره د غیر وجوب دلیل دا تاسو ځان له وګورئ خریل د مجوس علما او کمول د يهودو بس الله رب العزت دې ټول مشکلات حل فصل کوي ملګری وي د نیک اولاد بارکه به مال دعا غواړي د ذکر او دعاګانو په پښتو کې کوم کتاب شته بالکل شته مستند مسنون اذکار او دعاګانې دا د بار مکتبه کې خرچي محمدي کې دینه مغواړي شته سره وی بعض خلک سلام واړي نو بعض خلک پوري جګ شي بغیر دعا نه دا ګناه ده کنه دا بالکل امام شاطبی رحمه الله دا خبره ذکر کړي چې پوخانی امتیان هغه په لس وجبانه الله برباد کړي یو پکې دا و چې کله سړی فرض منځو کې اذکار پوره نه کې متصل جګ شي د عمر رضی الله عنه وړاندې سړی چې جګ شي جامع نه ونی ولا جامع په وشله ولا ودا پوخانی قومونه الله په دې برباد کړي چې اذکار دې پوره کړي نو هغه په منزل ودرېدل رسول الله ورته ویل چې بالکل عمر سره خبره رښتیا ده نو انسان چې فرض منځو کې دغه نور اذکار او دغه نور سبه سنت او نوافل کول په منځ کې یو خبر خو کتل دا ګناه غوښنه نه راواله څنګه بشری توجه خرابای لیکن کله سترګو په دې کونج کې چا کتل وکړي سمانعات بنئ دومره خبره چې لمانځه توجه بربادي کې خرابېږي دله ویل شي التفات څلور قسم التفات دي یو التفات دا ونه چې بالکل سړی شینه په منځ کې تاو کې مونږ برباد دویم التفات دا ونه چې مخ د قبله طرف باندې خدا څټ اړې راړې دا مونږ خرابای بل د سترګو په دې کونج کې کتل دا مناسب عمل نه دی کچاو کې خیر دی او څلورم د زړه التفات چې سړی د الله نه بل طرف باندې ونړې نو ګران کار دی کله چې انسان فاسق او بدعتي هغه باندې سلام اچول نشته پنځه ځایونه کې حرام دي مګر کپنه د دعوت باندې پاغه ته سلام اچول ان شاء الله سمانعات بلی پتا جوړ کې چې کله قران تلاوت کیږي قیام باندې څنګه وي صحیح ده کنه سلف صالحین تاریخ داو سیرت داو چې کله رکوع سجده راتلې به بندوا کله شپې څوک فرض او سنتو کې وتر پرې قیام الليل ته خو پر غالب شي دې به قضایش ته قضای به ته کوي خاص کر سر سنتو او د قشند دي او داس کې د ستر ګونجونه خدا ګونجونه دې ستر چې کله د مخ میجنو دا ګوتل ته وروړاندې کا چې دا کوم دا ګونجون دې درسو پرې کبه تاکید سره دی له ور داخلي شه عبد الله ابن عباس بدون تاکید کو چې اخر کې بیړوندم شو بشاره حدیث کې راځي چې کله سړی د پوزه پاکي په داس کې دغه وسخت مبالغه کې وجه دا چې ابلیس دلته شپه تیر کړي مخکې موږ ویلو کنه دا داسې سنتو کې خلال دا غوتو چې کوي هغه په چپا لاس په کچې غوته باندې به ته کوي حدیث مشکات کوي تاکید باندې باندې پکار دی الله رب العزت موږ او تاسو د قران او سنت بشریت تر نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور